الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. محترم مسلمانان ورونو، د همیشه د پاره د دین دشمنان اهل الاهواء بدعتین مشرکان دا غي طریقه دی چې مسلمانانو کې ګډوډي پیدا کی، په خپل صفا دین کې ورته شبهات پیدا کی. ځکه مشهور متل وي د خلکو په خیر کې خیر وي، د پولیسو په شر کې خیر وي. دا بدعتین مغه طبقه ده چې دی په شر کې خیر وي. که چیرته دا شر ونه کی، خلکو ته دا حق ګډوډ نه کی، نو بیا په بدعتي باندې څوک څه بلا لګوي؟ نو خلک به په والو کې دمی وکي په زیات دی چې په د باندې منځونه وکي او په د باندې جنازې وکي. اوس اساسي او مرکزی خبرې ترازو په دې مقطع کې هغه دا چې تاسو بار بار د دې مشرکین او مبتدعين او پخلو کې تاسو پروپاګاندا او کنزلي او رد بدی زمون ګران استاد فقيه العصر فضيلة الشيخ امين الله حفظه الله هغه بسي او دا هم اوري چې په دې سره دا غشان نه کته کی، بلکې دا غشان وسره الله جل جلاله نورم جګي. ځکه واقعا هم دا شخصیت چې د په وجه باندې د بدعتینو بخکندي وشو، د دې اسرار او رازونه راوسپړتل، د حق وینا کې د چانه ونه یریده، د الله د دین د دفاع د وجه نه خپل عزت ته ونه کتلی، خپل ځان ته کنزلو ته ونه کتلی، بلکې هغه بیان ک د زمری په شان. نو غرض دا چې رد بدی کنزلی ویل هغه کې دا په کمال باندې دلالت کوي. د الله پیغمبر په سبا کنزلی کېدل یو حال دا دی چې هغه سید البشر او دا قافله به تر قیامت پورې رسیږي. د بدعتانو زړه په دې خبره باندې هغه چوم باذن الله. الله جل جلاله وعده کړل موږ یریدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نو یو غټ شبهه او پروپاګاندا چې شیخ صاحب څه کوي هغه دا چې دا د انبیاو ګستاخ دی. نو د الله په فضل سره دې مسلې حقیقت هغه بیان کو او دا به سره ذکر کو چې ګستاخ د رسول دا شیخ امین الله حفظه الله ده او کدا بدعتین دي. محترم دا داسې مسله ده علماء عوام ته نه بیانوي، ځکه ډېر مسایل شته چې عوام ته څوک نه بیانوي، ځکه فایده پکې نشته ده. دا علمي مسله ده، په کتابونو کې شته ده، ټولو کتابونو کې د علماو چې څومره کتابونه دي څومره مذاهب دي په ټولو کې دا شته ده، لیکن عوام ته څوک نه بیانوي. ودغه بدعتین مشرکین د الله تبا کی چې دا مسائل عوام ته راسپړي، الله دې ول داخلي کونګي کی چې دا مسائل عوام ته راسپړي دا غي په وګونو کې اچي. نو اوس زمونږ هم ضرورت دی چې دا تاسو ته بیانوو. دا هر څه مخکې دا ووري انبیا چې کوم دی علیهم السلام دا په مقدس مکه باندې اشرف الخلق دی، ډیر بهترین هغه انسانان دي، د دینه غوره طبقه او الله ته محبوب انسانان نشته. نو سره د دینه چې دی اشرف الخلق دی، محبوب انسانان دي، الله خاص اولیاء دي، ځکه دینه لویه مرتبه په دنیا کې نشته چې الله جل جلاله هغه ته وحی را لګي خبره وسره کوي. لیکن سره د دومره لوی شرافتنا او درجونه او مرتبینا دی به هم انسانان دي. د علماء په دې کې اختلاف دی چې آیا د دینه به ګناه واقع کیږي او کنه واقع کیږي، ځکه دا هم بشر دي، انسانان دي. نو په یو دوه خبرو باندې اتفاق دی. اول د انبیاء علیهم السلام نه ګناه کبیره قطعا نه کیږي، دا تصور کرانه ولی. همدغه رنګ دویم اتفاق د رسالت په باره کې د دینه هیڅ قسم خطا او ګناه نه کیږي. کم پیغمبرتوب او وحی دا چې موږ ته رسولې په دې کې هیڅ قسمه غلطی د دینه نه کیږي. په دې دوه خبرو کې اتفاق د ټول امت. درېمه خبره چې هغه کې اختلاف دی چې آیا د دینه واړه ګناهونه دا ته صادرېدل شي کنه. د دې خبرې دا مقصد نه چې خامخا دي ګناهونه وکي، مطلب دا دی آیا امکان لري صادر شي. یعنی ډېر انبیا به دي چې واړه بم تي نه شي، معمولی بم تي نه شي، خو آیا امکان لري چې د کوم یو نه وشي؟ نو د شیعاګانو مذهب او بعض علما په سنیانو کې د دې مذهب دا دی دام تي نه کیږي، واړم تي نه کیږي او غټم تي نه کیږي، اسم نه کیږي، دی معصوم دي. دویم قول د جمهور علما او قول د ډیر علما د دې امت امکان شته جواز لري چې د دینه صادر شي، او همدا قول د قران سره هغه موافق دی، ځکه قران کې دغه آیاتونه ذکر دي، په دغه باندې دلالت کوي. ورسته ذکر کو احادیثو کې دغه ذکر شته دی. نراش اوس اقوال د علما هغه وره او د دې مسلې نه ځان خبر کا. اول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله
فمجموع الفتاوى سلورم جلد صفحة 309 کی فرمائی فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. سبحان الله. هغه فرمای دا خبره کول چې انبیا د غټو ګناهونو معصوم دي، خو واړه ګناهونو امکان شته دی. دا قول د اکثر علماو د اسلام دی او د ټولو طوائف د اسلام، حتى وجداد أهل الكلام ولام دي، د أشعرية وقولم دي، أهل التفسير دي قولم دي، د محدثينهم دي، د فقهاهم دي، بلكي وي د سلف دي أمتنا أو د صحابة وتابعين أغينا دي قول خلاف ندر أغلي، بلكي صحابة تابعين أتباع التابعين دي قول سر موافق دي، أو دي قول حكمة أو وجم بها بآخرة كي ذكركم. أم دغرنجي مجموع الفتاوى شلم جل صفحة نهت يمكي فرماي وأما السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة وأهل الحديث والتفسير وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتدأ وجمهور الفقهاء والصوفية وكثير من أهل الكلام كجمهور الأشعرية وغيرهم وعموم المؤمنين، فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أو دا سنور آياتنا ذكر کړي دي. نقول ويتغى مذهب دا د چا دی؟ دا د سلف کوم چې هغه خیر القرون 3 قرون چې کوم دي احادیث کې راغلي دي دا غیر د اهل الحديث دي. هغه اهل الحديث دغه مبتدعين هم چې د خپلو جامعو مدرسونه نشي فارغېدلی تر څو پورې چې د هغې کتابونه نه ویلي بیا ورته پټ کېدلي، د هغې قول هم دی. همدغرنګي جمهور فقهاء عموم المؤمنين دا د هغې قول لا عزتمند وجه دا ده قرآن کې دغسې راغلي دي. همدغرنګي القاضي عیاض هغه واوره هغه فرمایي په شفا کې 2 جلد صفحه 143 وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. داوي چې ګوره دا د سلفو قول له پدې باندې جواز لري. همدغرنګي ابن عبد البر رحمه الله فالاستذكار 3 جلد 2 صفحه کې فرمایي معلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكفر عنه إلا الصغائر، لأنه لا يأتي كبيرة أبدا لا هو ولا أحد من الأنبياء، لأنهم معصومون من الكبائر صلوات الله عليهم. دا هو كبائر نشرت له لكن صغائر رتلش. همدغرنګي الإمام نووي رحمه الله بشرح مسلم کی ذکر کوي 3 جلد 450 صفحه کی فرمایي واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم، فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم. تتفوروي معظم الفقهاء دير فقهاء محدثين متكلمين سلف مخکنو ورستنو ټولکی هغه قائل دي په جواز دي باندې. همدغرنګي الإمام ابن بطال فشرح صحيح البخاري کی فرمایي ذکر کوي 10 جلد صفحه 319 وإذا أهل السنة والجماعات قولهم داده جدا جائز وقوع الصغائر من الأنبياء، واحتجوا بقوله تعالى مخاطبا لرسوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخره. همدغرنګي التفتزاني فشرح المقاصد في نظم جل 50 صفحه د دیني کچره تفتزاني د دیني کده د مذهب سره دی یعنی حنفي دی هغه سوي والمذهب عندنا منع الكبائر بعد البعثة مطلقا والصغائر عمدا لا سهوا. دوی کبائر خو هغه نشي راتللی مطلقا دا خو په دې باندې اتفاق دی، اما هر شي صغائر دي وای زمون مذهب حنفي چې کوم دی صغائر نشي راتللی خو فرق کو قصدا نشي راتللی لیکن سهوا راتلی شي لا سهوا. نګوره دا ستا مذهب هم دی د الله بنده تفتزاني صاحب چې ستا نیکه دی دا ولې عوامو ته نه مشهور کوي چې لکه زمون د مذهب سړی دی هغه همداسې ویلي چې سهوا د انبیاو نه ګناهونه کېږي نو څه پاتې شو سهوان ته کېږي او حمدن ته نه کېږي. دا دومره امت چې دی دا ولې خلکو ته نه ښیي چې لکه دا ابن تیمیه رحمه الله هغه چې وایي دا ټول محدثینو قول دا د سلف او خلف همدغرنګې د فقهاو
همدغه رنګې د تفاسیرو والا، همدغه رنګې د فلان او د فلان او فلان، دا دومره امت قول دی هغه ته خلکو ته نه بیانې. د خپل نیکونو اقوال شته دی په دې کې هغه خلکو ته نه راسپړي. او په دې عصر کې زموږ فضیلت الشیخ فقیه العصر شیخ امیر الله حفظه الله یادې دا ټول امت باندې هغه سترګې پټې او دا یادې. نو دا ولې په تا کې چل دی که نو ځکه ده له تباهي کړې ده. د عزتمند ګورئ شیخ صاحب امین الله حفظه الله د ده په شان په دې عصر کې هغه ډېر مؤدب انسان او بیا خاص کر د انبیاء او صحابو سره مو نه دی لیدلی. د دې وجې نه دا خبره به هغه چې په درس کې کوله دا به ویله چې دا عوامو ته مه بیانوئ، دا اوس علمي مسله ده، کتاب کې لیکل کېږي لکه کتاب کې لیکلې ده. او کوم کیسټو کې چې شته هماغه د علمي درسونه دي هغه مسجل شوي دي. هغه به ډېر د ادب نه دا ویله چې لکه د عوامو په ذهنونو کې د انبیاو چېرته هغه سپکوالی رانشي چې دی نه ګناه کېږي، ځکه په حقیقت باندې نه پوهېږي. هغې به بیا دا سوچ کوي چې لکه دا ګناه دې کېږي، نه عوامو ته به یې نه بیانې. او دا ظالمانان دا ذلیل خلک راپاڅېدل او دا مسلې نیغ نیغې کوي چې لکه انبیاو نه ګناهونه کېږي. د شیخ امیر الله حفظه الله ته په دې کې اوس څه ګناه ده، څه قصور دی چې د ټول امت قول یې راغستی دی چې دی نه دا واقع کېږي. نو د دوی غرض صرف دا د عزتمند چې هسې ګډوډي پیدا کړي او عوامو ته شکونه واچوي او خپل رزق هغه طلب کړي. دا د دې مسلې حقیقت و. او دا ډېره اوږده مسله ده، ما معمولي اشارات دې ته وکړه، د بعض علماو اقوال ما راواغستل. اوس د دې په اخر کې دا خبره هم ذکر کړو، دا ولې دا علما دا ډېر امت ولې په دې باندې قائل له جمهور امکان شته چې واقع شي؟ وجه څه ده؟ وجه دا د عزتمندو اول دا ده چې دوی انسانان دي، دوی ملائک نه دي. دویم وجه دا ده په دې سره دوی درجې جګېږي، معمولي کار د دوی نه وشي. لیکن انبیاو ته هغه معمولي هغه ته غټ غر ښکاري، هغې په وجه باندې بیا استغفار او توبې او الله ته عاجزیانې په دې ول الله جل جلاله درجې جګوي. دویم وجه دا ده که چېرته دغسې موږ ونویو نو بیا العیاذ بالله الله جل جلاله ته د ظلم نسبت کیږي، ګویا کې الله جل جلاله ظالم دی. عزتمند ګوره که تاسو نور څه نه اورېدلي، د آدم علیه السلام قصه خو به تاسو بار بار اورېدلي. الله جل جلاله د څه نه منع کړی او د ونې نه منع کړی او بیا ولې راویستو؟ ځکه هغې وخوړله که نه. نه آیا دا خطا نه شوه؟ دا ګناه ورته وی، کار څه ورته وی، خو مخالفت رالی که رانلی. همدقه مقصد دی چې لکه انبیاو نه دغه واقع کېږي. نه هغه نه دغلته ساوه وشوه، خطا دې وشوه، دغه ونه یې وخوړله، د جنت نه راووته. العیاذ بالله که چېرته موږ داسې قول وکړو چې ته نه واقع کېږي، معصوم دی، نه آیا الله جل جلاله ظالم و؟ آدم علیه السلام یې جنت نه راویست او هغه ګناه نه وکړې، خطا دې نه وشوې، دا خو بیا غټ ظلم نسبت الله ته وشو. همدغه رنګ عزتمندو العیاذ بالله بیا خو الله جل جلاله قرآن کې آدم علیه السلام پسې دا بیا تهمت لګولی دی، ځکه چې هغه ویلی دی چې فازلهما الشیطانو، شیطان وښویول دې دواړو لره. مطلب دا دی چې ګناه ترې وشوه، دا خطا ترې وشوه. همدغه رنګې سورة طه کې چې بیا وایي چې وعصا آدم ربه فغوا، نافرماني وکړه آدم علیه السلام د خپل رب. نو العیاذ بالله دا خو بیا آدم علیه السلام پسې د الله د طرف نه تهمت ولګېدو. په دې خو تاسو هم پوهېږئ، عوامو لږ سوچ په دې خبره کې وکړئ. همدغه رنګې ډېر حدیث داسې شته چې په هغې کې اشارات شته دی، صریح ذکر شته دی چې د انبیاو ته نسبت پکې شوی دی. مثلا حدیث د ابراهیم علیه السلام په باره کې چې کوم دی صحیح حدیث د امام بخاري رحمه الله ذکر کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د الله پیغمبر وفرمایي لم یکذب ابراهیم علیه السلام الا 3 کذبات. ابراهیم علیه السلام هېڅکله دروغ نه دي ویلي مګر 3 دروغه د هغې نه ویل شوي دي. محترم نور عدل او انصاف په تاسو باندې، قضاوت په تاسو باندې چې دا قول شیخ امیر الله حفظه الله د خپلې خېټې نه دی کړی، بلکې د دغې امت قول دی او دې مقابل کې بعضې علما او شیګان هغه مخالف دي. او دا قول راجح هم دی، تاسو ته پته ولګېدله چې قرآن او حدیث په دې باندې دلالت کوي. لکه چېرته شیخ امیر الله حفظه الله په دې باندې ګستاخ ګرځي، العیاذ بالله بیا دا بدعتیان دا ځوان ولې نه لګېږي چې دا ټول امت ته دغسې خبرې وکړي چې دا ټول ګستاخ دي، دا څومره چې د علماو دا ذکر کړي د صحابه او تابعین دا ټول ګستاخ دي، العیاذ بالله. دغه ولې نه وایي؟ او همدغه رنګې د خپلو نیکونو ته د ګستاخۍ نسبت ولې نه کوي؟ ځکه هغې خو هم وایي چې سهون د دې نه کېږي. د دې وجه نه عزتمندو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو ناشنا خبره کړې ده، مجموع الفتاوا 4 جلد 321 صفحه کې وایي دغسې خلک چې غلط نسبت وکړي دې علماو ته چې دوی ولې داسې قایل دي په دې خبره باندې او د فسق نسبت ورته وکړي، نو دا سړی به وایي درې به وهلی شي، په درو باندې به وهلی شي، تعزیر به ورکولی شي، 50 درې به وهلی شي،
سلويق بوالی شي، شل بوالی شي، څومره چې هغه مناسب وي د هغې سره. ولې؟ وجه دا ده فإن هذا تفسيق لجمهور أئمة الإسلام. ځکه وایي دا خو بسته امت ته د فسق نسبت کوي. غرض مې دا دی دا بدعتي رحمه الله د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په نسبت باندې دا به وهلی شي په کوړو باندې، دې له به دري وهل کولی شي چې دا خولې سمه شي، خولې ورانه ده. نو محترمو مسلمانانو ورونو، الحمدلله زمونږ د شیخ محترم حفظه الله قول د جمهور علماو د سلفو د خلفو د هغې موافق دی، همدغه رنګې د قرآن او د حدیث د هغې وضاحت تاسو واورېده. او د دې بدعتیانو ذلیل قوم هغه دجل او چلونه او دروغ هم تاسو ته ثابت شو چې دا مسله اصل کې د ټول امت ده. جمهور علما د دین اسلام په دې باندې قائل دي، ځکه دلایل د قرآن نه نیسي. دی هغه ټول پټ کړي دي ځکه عوام ته پته نه لګي، او صرف دا ټکی راغستی دی ځکه دا مسله عوام ته نه معلومیږي. او وایي چې دا شیخ امین دا خبره کړې ده حفظه الله. د دې ته بیا هم چلنج دی چې ته نرشه اوس د خپلو اکابرو ریښ دې اوس راټول کړه، د هغې دفاع وکړه. موږ د خپل شیخ حفظه الله د هغې د قول وضاحت وکړو، هغه د قرآن او د حدیث سره هغه موافق وو. ته دې د خپلو مشرانو ریښ هغه راجمع کړه، د هغې صفایي وکړه د اکابرو، او هغه به موږ سلسلهوار هغه ویو، یو څو مخکې ذکر کړي نور به ویو، او په تا باندې د هغې دفاع ده. که ته چېرته واقعا د دیوبند بچی او هغه ځان ته خپل مشران وینه، تا له دا غټ شرم دی چې موږ تا ته د هغې خرابه عقیده ذکر کوو او ته یې دفاع نه شي کولی. د دې نه تا له سل ځلې مرګ ښه دی، نه دغه د ذلت زندګي چې ستا د مشرانو خرابې او فاسدې عقیدې موږ راسپړو دلته او ته د هغې جواب نه شي کولی. مثلا یو امداد الله مکی صاحب ډېرې خرابې عقیدې دا فاسدې عقیدې دي، هغه موږ ذکر کوو انشاءالله. یو دا د دوی په نسبت باندې هر څه الله دی، وحدة الوجود عقیده ده. شمائم امدادیه کې 22مه صفحه کې وایي العیاذ بالله، یعنی سپی خر خنزیر دا ټول د دوی په نسبت باندې الله دی. دا دې نرشي د دې شرم جواب دی وکړي، دې له دې اوس پرتوګ وکړي. او عجبه دا ده دا د دوی مشران دي او دا په دې سره نه ګستاخان کېږي. آیا د دې نه بله لویه ګستاخي شته؟ او تا چې کومه مقطع راکړې ده زمونږ مشایخو و استادانو پسې د هغې د فی خبرې به لس جوابونه لکوو شروع دي انشاءالله. او ته به دغسې ذلیله د یو خبرې جواب به هم نشي کولی، صرف دغسې خوله به دې وازه کړي کنځلې به کې. هذا وبالله تعالی التوفیق.